لیکن یو څو سنت طریقې په دې روزه کې او بس د ټولو نمخ کې اساسي بنیادی دا چې بده کې پیشمه پکار دی د سنت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ او د يهودو د روزې مابین کې فرق سره موږ د پیشمه اهتمام کوو او اهتمام نه کوي. په دې کې انسان طاعت رب العالمین کوي، تقوا رب العالمین کوي، استغفار پکې غواړي، قیام الليل پکې وشي، نور مسائل پکې برابر شي. کوم انسانان چې دې اهتمام نه کوي نو هغه سنت د روزې د پرې خودو هغه به چې کله روزې نیولې دې پیشنمی دې اهتمام هغه کول نه. او بل مسله پکې دا ده چې په دې وخت کې د ستار مونږ دې انسان نه په جواب باندې ادا کیږي. دویمه پیدا او دویمه سنت طریقه هغه په دې روزه کې دا چې انسان به افطاری وختي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت په خیر باندې ترڅو پر چې هغه افطاری وختي کوي. ته ورګه پلاني کړي مولا له ګورو چې هغه ځان کړه کنه دې کړي چې کله تعالی غالب ګمان باندې دا مسله رااله چې نور پری وته نو په دې وخت کې ته خپل دې روزي اهتمام ته شروع کړه. چې کله د روزي د افطاری وخت راغلی نه او تابع روزه ما تکړه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي سبب جوړیږي د پاره د دې خبرې چې ته به د الله د عذاب لایق شي. هغه وخت کې چې لا وخت داخل نه دی. او بل سنت طریقه پرې کې دا ده چې انسان به د روزدار لپاره د روزي اهتمام برابرې کجوره ده حتی که کجوره نه صرف د ابو اهتمام ولې نه چې عقل ورته برابر کې ته د هغه پروژه کې شریک شو سره بغیر د دین محمد رسول الله فرمایي چې هغه کم شي. څلورم سنت طریقې په کې دار سنت روزي داري چې انسان په دې کې د قران د تلاوت او د قشان د ذکر اهتمام کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رمضان مبارک راغی جبريل علیه السلام براغه قران به ورسره د ګردانولو ولی په کوم کال کې چې وفات کیږي به فکر ته ورسره واړو. بل سنت طریقې د روزي دارا چې انسان په دې کې د مسواک اهتمام کولی شي. اگر کبا علماء دا خبره کړي چې د ماسپکین منځنه ورسره به دی ویل مناسب نه والی مناسب نه اغه خوشبوئی چې کوم دی انسان د خلینو راوځي رب العالمین له دې مسکنه مهمه ده. ولیکن دا قول درې خلکو کمزوري دي. اول کې روزه مسواک والے شي، منځ کې ورته ویل شي، اخر کې والے شي. او بل لوی سنت پکې دارا چې ته به تور مثال په ځای کې واقع چې د جګړې په حال کې یو مسلمان د سره جګړه کوي نو تور درشي ویل شي چې ان صائم زه روزدار یم. یو سنت علماء دام لیکلې دي چا دعوت کړي او تر روزدار وي التب تصریح دې باندې کولې چې ان صائم زه روزدار یم. ریا په دې عمل کې نه راځي. لکه بعض انسانان چې دا خبره کوي چې دا ریا ده. د ذکر اهتمام، د امر بالمعروف اهتمام، د عمرې اهتمام. یو روایت کې راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کوم یو انسان په رمضان کې دې عمرې اهتمام کوي د شې دې لکه بین هیڅ دا زما سره په دې حج کې شریک دی. التبه محدثین او مفسرین وایي تر دې پورې کده اختر په شپه باندې ته الته ور داخل شوي او بعضی اعمال دې کړل تر سره کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم منقبت ذکر کړی دی هغه ټول تعالی نصیب شول. او په دې کې خاص کر هغه ورستنی لس ورځې دغه به ډېر اهتمام نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه اهتمام کو دغه پابندي به کوله او به د قدر د شپې